په کال 2022 کې د معرفي کېدلو وروسته د لیکلو انټرنیټي مصنوعي ذهانتي آله چټ جی پی ټي ډېر زر نوم پیدا کړلو، خو ورسره په سکولونو کې اندېښنې هم وپارولې. د های سکول زده کوونکي ګالون فیکس چې ورته په سکول کې د جین آیرې کتاب د خلاصي لیکلو کار ورکړی شوی وو، ښایي چې څنګه په یو ټس سره خپل کار تر سره کړلو. I think I did a pretty good job, honestly. زما په خیال دی خپل کار په ښه طریقه کړی دی. د لوپاولټ ټیلر غوندې استادانې اندېښمنې دي چې څنګه زده کوونکي د کور د کار مکملولو لپاره دغه آله په اسانه کاروي چې زده کړو ته ترې نقصان رسي. به حیثیت انسان مونږه تنقیدي صلاحیت او تخلیق ته ضرورت لرو او غواړو چې د دې نه داسې ګټې ترلاسه کړو چې ووایو ما څه وکړل. د ټولې امریکا د سکولونو کمپیوټري نظام کې چټ جی پی ټي ته د لاسرسي محدوده کولو لاره خپله کړې شوې ده. په سان فرانسیسکو کې جوړ شوي سافټوېر چټ جی پی ټي کې د یو شمېر ژبو زده کړې اچولې شوي دي، او چې کله ورته په دغه ژبو کې اشاره ورکړي شي نو حرکت کې راشي او د لیکلو یو ترتیب جوړ کړي او د یو انسان سوچ نقل کړي. There's no what we call source document. د هغه څه نه دي چې موږ ورته دستاویزي سرچینه ویلی سو، یا هغه ټوپک چې ترېنه لوګی خیږي او ویل سي چې او دا هم د دغه ځای راپورته کیږي. اینی چیچیتلی د ټرنټین په نامه هغه اداره کې افسر ده چې په 140 هیوادونو کې استادان د زده کړو لپاره کاروي. د ټرنټین دا سافټویر ماشين د یو زده کوونکي ریښتیا معلومولو لپاره کارول کیږي، خو د ارتفیشل انټيليجنس یا انټرنیټي مصنوعي استعداد د لارې داسې لیکل کېدی شي چې معلومول یې ګران کار وي. د انټرنیټ مصنوعي ذهانت لیکل یو ځانګړی خصوصیت لري. They tend to write دا په یو خاص معتدل اندازه کې کار کوي. هر انسان په یو خاص ډول لیکل کوي، نو چې کله په یو نوي ځای کې د لیکلو انداز بدل کړی شي نو موږ د رانیولو صلاحیت لرو. هر چرته چې هم یو شکمن مضمون یا د دې یو خاصه برخه موجوده وي نو دا ماشين د داسې کیسونو په لټه کې وي. د ټرنټین چټ جی پی ټي نومي ریښتیا معلومولو سافټویر به د روان کال اخره پورې ختم شي. وانګ وای چې ارتفیشل انټيليجنس په یو چیلنج وي چې د تعلیم نظام کې به بدلون راولي. ډېر هغه شیان چې موږ د اصول او ضروري ساتنې په توګه ځان سره نیولي دا به بدلیږي. ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ذهني استعداد به کېدای شي په کلاسونو کې د یو کیلکولیټر پرنګه په محدوده توګه وساتل شي. استاد سټیو رایټ د خپل یو زده کوونکي نه هغه وخت ډیر متاثر شو کله چې هغه په کلاس کې د زده کړې لپاره چټ جی پی ټي وکاروه. آیا تاسو پوهیږئ چې چټ جی پی ټي مونږه د کار نه ودرولې هم شي او راته ویلی شي چې تاسو یو زده کوونکی د نور کار نه منع کړئ، خو اوس به مونږه په حقیقت کې ډیر مهنت کوو او دې ته به فکر کوو چې آیا دغه تن بیا زده کړې کوي او که نه، نو دا ډیر شکارو شو. دا ښکاري چې په راتلونکي وخت کې به سکولونو او نورو ځایونو کې اے آی یا ارتفیشل انټيليجنس یو رول ولري. نوشیروان قلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ډي سي.